سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. 203 تندر قلی اردو لوګر ولایت کې د طالبانو د 2 بي پیلوټ الوتکو نسکورولو ادعا کړې. فراه ولایت کې د کابل حکومت د عسکرو په ډزو یو تنکۍ ماشوم وژل شوی دی. د الجزیرې او آی پی اژانس خبریال رحمت الله نیکزاد نن ماښام غزنی ولایت کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله په یو رسمي سفر تاجکستان ته تللی. د پروان ولایت د لوی لارې د پوستو قومندان په ګډون 4 پولیس د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. کندهار کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې 230 دولتي عسکر طالبانو سره یوځای شوي. د هرات کوهي زور ولسوالۍ امنیه قومندان محمد شفیق غوري وژل شوی دی. ولسي جرګې لغني ته په خطاب کې ویلي خاوند ولسمشر دی، دولتي چارو کې ستا لاسوهنې د منلو نه دي. د عراق بغداد کې د امریکا پر سفارت توغندیز بریدونه شوي. امریکا وایي د دغو بریدونو مسؤلیت د ایران پر غاړه دی. امریکایي رسنیو له بایډن غوښتي چې افغانستان کې روانه جګړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. عراق وایي د بغداد او موصل ترمنځ نښلونکي ریل پټلۍ تر ترکیې غځول کیږي. د خبرونو پای.